سلام تاسو اولیدونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان د ټولو ژمنو سره چې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې کړې وي له یو څه سون سره مخ ده چې هغه مالی ستونزې دي. په 2018 او 2019 کلونو کې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان سره د 893 میلیون ډالر مرسته کړې و. له امریکا څخه وروسته برتانیا بیا د 443 میلیون ډالر مرسته کړې و. د امریکا لخوا له دغه سازمان سره د پیسو بندول په ملي کچه په امریکا کې له خبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې ده. ولسمشر ټرمپ په دې اړه خپل ادعا بیا تکرار کړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د مخنیوي برخه کې کافي اقدام نه دی کړی. ټرمپ د سهشنبه پر ورځ ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په ضد کمزور اقدامات کړي او سمه اداره نه ده کړې. د ټرمپ خبره د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د بحران د رامنځته کېدو پر مهال پر موقع عمل ونه کړ او په دې اړه هیڅ یو معتبر راپور هم خپور نه کړ. تاسو ولیدل چې په ایټالیا کې څه وشول، په هسپانیا کې څه وشول، تاسو دا هم ولیدل چې په فرانسې کې څه وشول. د روغتیا د نړیوال سازمان لارښوونې د ویروس په مخنیوي کې پاتې راغلي او هغوی ونه کړای شول چې خپل سرحدونه په ډیر سخت وخت کې کنټرول کاندي. ویروس په چټکۍ سره ټول نړۍ ته خپور شو. دا یو وحشتناکه او غمجنه تېروتنه وه. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان تر ټولو لوی مالی تمویلونکی هیواد دی چې تیر کال څه باندې 400 میلیون ډالر ورکړي چې دا د دې سازمان 15% بودجه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د امریکا متحده ایالات له پخوا څخه د دوی ملاتړ کړي او په راتلونکي باور لري چې مرستې به دوام پیدا کړي. The storm clouds of this pandemic لا تر اوسه د دې نړیوالې وبا توپاني ورځو په ټولې اروپا سیوری غوړولی دی. د سیمې په هیوادونو کې د پیښو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په تیرو 10 ورځو کې په اروپا کې د پیښو شمیر 2 چنده شوی دی او نږدې 1 میلیون ته رسیږي. په دې معنا چې د کرونا ویروس د 50% پیښو درون بار دلته په دې سیمه کې دی. د خواشینۍ خبره ده چې په اروپا کې تر اوسه پورې له 480,000 څخه زیات کسان په دې وبا مړه شوي دي. د روغتیا په نړیوال سازمان د مرستو بندولو پریکړې په اړه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان یوازینی سازمان دی چې د ویروس د کنټرول د هڅو مشري کولی شي او د مرستو د بندولو پر پریکړې خفه دی. بلخوا امریکایي میلیاردر او د مایکروسافت شرکت بنسټ ایښودونکی بیل ګیټس چې په خپل هم د روغتیا د نړیوال سازمان سره مرستې کوي وایي د مرستو بندولو پریکړه همدومره خطرناکه ده لکه څومره چې معلومیږي. ملګرو ملتونو هم په روغتیا نړیوال سازمان د امریکا د مرستو بندولو له کبله نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا د کومې بلې ادارې چې د کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده منابع راکمې شي. وحید الله فیضي، امریکا غږ، ورجینیا.